آخری کال شوالو چټیان شوالې زمون په منځ کې جهودیان شوالې ټول طالبان بیا پسلګو ژړېږي شور په منځ کې رخصتیان شوالې درسونه ختم شو دوستان خفه دي سترګې یې سرې ټول استادان خفه دي خدایه داسې غمجن ورځ ده کنه لاندې خو ځمکې پاس اسمان خفه دي کتاب خفا دا مدرسه خفا دا نن د ګلونو باغچه خفا دا ورنه روان شولو د دین پتنګان په جدایي درسګاه خفا دا جوړ شولو خپل منځ کې یارانو بیلتون نن ورته سخت شولو دا ستړی ژوندون بیا خدای خبر چې ملاقات به وشي لاړلو نن د زندګۍ مې سکون نن ورسی خړه مدرسه جړېږي په طالب جان سی بیا کمره جړېږي چوټیانې شولې بیا کورو ته درومي کالی خو پرېږده علاقه ژړېږي شولو جدا نن ښکلي ښکلي یاران د مدرسې څه ښکلي ښکلي دوستان د باغ بلبل هم نن ژړلي کنه زمونږ باغچې نن روان دي ګلان نن شولو ختم بخاری ترمیزی ټول طالبان کوي د غم اسویلی غواړي سلګي کوي نن حرفي رټي یارانو سخت د نن دا تنهایی استاد راکړه رخصتي زما کال اخري شو حقيقي زما خدای مهربان د ملاقات به وشي غاړه دې راکړه په چوټي زما رخصتي غواړي خامخا اوایا کان رازی رتا سپا اوایا را سر وکړه د لوزونه کانا غاړه دې راکړه رتا دا اوایا بستر بار کړلې روان دي ګلان په سوچ کې ډوبي استادان دي ګلان د هر استاد خولې نه فریاد اوازي خفا خفا یې شګردان دي ګلان رنگ دې شو زیړ غمجن ښکارېږي زړګی مې ولېږي لمن ښکارېږي اے ټټنګوال حبیبه ووایه نن دا چا په سوچ کې ارمنجن ښکارېږي دا ښکلې مصري په آواز وړاندې کوي بلبل کرم د ترنم شهزاده حافظ الله شاهد او شاعر دی
ډېر محترم رور حبیب الله ټاټنګوال. والسلام.